د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې څلورو مهمو خبرونو ته. کرنې وزارت وایي کونړ کې د مالټې حاصلات 10 سلنه زیات شوي. کرنې وزارت وایي چې په کونړ کې د مالټې حاصلات د تیر کال په پرتله 10 سلنه ډیر شوي دي. د یاد وزارت په خبره کونړ کې کروندګرو ساکل د مالټو له باغونو تر 988 ټنه ډیر حاصلات ترلاسه کړي دي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه ډیر والی ښیي. د خبر پاڼې له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د مالټو 250 باغونه وجود لري او تر 400 ډیر زیات نور تازه جوړ شوي دي چې په راتلونکو کلونو کې به حاصلات نور هم ډیر شي. کونړ کروندګر هم د مالټو له حاصلاتو خوښ دي، خو وایي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پر دغه ولایت راټوغول کیدونکي راکټونو اندېښمن کړي او زیاتوي چې له همدې امله په خپلو باغونو کې د زړه له اخلاصه کار نشي کولای. بلخوا افغان دولت وایي هیواد کې بېوزلي او بیکاري 2 سلنه راکمه شوې. افغانستان کې د کرونا وایروس د اغیزو له امله د بیکارۍ کچه د ټیټېدو اندېښنې وې، خو د احصایې او معلوماتو ادارې مشر وایي افغانستان کرنیز هیواد دی او له همدې امله دغې وبا بیکاري نه ده ډېره کړې. دفاع وزارت وایي د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي، وروسته تر هغه چې د براون په نامه یو امریکایي پوهنتون د خپلې یوې څېړنې په ترڅ کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې د ملکي افغانانو تلفات تر ټولې لوړې کچې ته رسېدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا راپور رد کړی دی، ویلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. یاد وزارت ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي او هم دا لامل دی چې په ځینو بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو په ټوله کې ملکي وګړو ته ډیر تلفات د طالبانو په بریدونو کې اوښتي. د یادونه ده چې براون پوهنتون ویلي و چې له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د هوایي بریدونو له امله د ولسي وګړو مرګ ژوبله 313 سلنې ته پورته شوې ده. او وروسته اعلان خبر ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما وایي د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په دې هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی او ویلي دي له ښځو سره د زور زیاتي قضیو یوازې نیمایي لومړنیو محکمو ته رسېدلي دي. د یوناما راپورټ وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي د ټولو قضیو د عاملانو له ډلې یوازې 40 سلنه محکوم شوي دي. په ریپورټ کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې په وینا یې مېرمنې د خپل حق اخیستلو په برخه کې باور پرې وکړي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا د یوناما دغه راپور رد او له واقعیتونو لرې بللی دی.